تازه خبر اوس به افغان لوبغاړي هم لکه ویسټ انډیزیان په پردیو لیګونو کې مصروف وي. دا چې څنګه ولې ویډیو را سره تر اخره وګورئ په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم. د افغانستان 15 کلن اف ټي پي پروګرام کې 80 سلنه سیالۍ د آیرلینډ او زیمبابوې سره ترتیب وي. د زیمبابوې وروسته آیرلینډ هم اعلان وکړ چې د بودیجې نشتون له امله د افغانستان سره 15 شلوري د سیالۍ نه ترسره کوي. 15 کلن اف ټي پي پروګرام کې 12 بشپړ غړو هیوادونو ته د راتلونکو 4 کلونو سیالۍ ورکول کیږي. 15 کلن اف ټي پي پروګرام کې 12 بشپړ غړو هیوادونو ته تر راتلونکو 4 کلونو سیالۍ ورکول کیږي چې افغانستان ته تر ټولو کمې سیالۍ په دغه پروګرام کې ورکړل شوي. د کمښت سره سره هم د افغانستان 80 سلنه لوبې د آیرلینډ او زیمبابوې سره ترتیب شوي. د اف ټي پي پروګرام کې افغانستان تیر 2013 کال کې د نیوزیلند خلاف 2 شلوریزې سیالۍ درلودې، خو دغه سیالۍ ترسره نه شوې، نه یې تر ننه کوم دلیل پیدا شو. چې زیمبابوې هم د مالی ستونزو سره مخ ده، آیرلینډ هم سیالۍ لغوه کړې. شاید افغانستان د اف ټي پي پروګرام کې ورکړل شوي سیالۍ څخه 30 سلنه سیالۍ هم ترسره نه کړي. افغانستان ته ټولټال د 3 واړه فارمیټو کم زیات 90 سیالۍ ورکړل شوي وي چې 12 هیوادونو په قطار کې تر ټولو کمې سیالۍ وي. که څه هم نورو هیوادونو ته اف ټي پي پروګرام کې د 3 واړه فارمیټو زیاتې سیالۍ ورکړل شي، د دې سربیره هم کرکټ بورډونه هڅه کوي چې په شخصي هلو ځلو شخصي سیریزونه برابر کړي. خو افغانستان بیا یوازې د اف ټي پي پروګرام سیالۍ مهالویش ته انتظار باسي. نو دوستانو ډیره مینه او مننه چې ویډیو مو را سره ولیدله. تر بیا بل ویډیو د الله په امان.